ډیرو ښاغلو لیدونکو د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته مو زه حسیب الله سنگین په نیکو هیلو او سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د تیرو خپرونو په دوام نن غواړو تاسو ته د زرافې په اړوند ځینې حیرانونکي معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. زرافه د ځمکې تر ټولو لوړ حیوان دی چې د خپل ځانګړي قد، ښکلې بڼې او جالب ژوندانه له امله په نړۍ کې ډیر پیژندل شوی دی. نارینه زرافه تر 15.5 مترو پورې لوړوالی لري او ښځینه هغه یې تر دې لږ څه ټیټه وي. همداراز زرافه تر 1200 کیلوګرامه وزن لري. د زرافې بدن نسواري یا ژیړ رنګ لري او تور یا نسواري خالونه هم لري چې نوموړي خالونه د پیژندلو او یا تودوخې په تنظیم او کنټرول کې مرسته کوي. د زرافې ژبه یو حیرانونکی جوړښت لري چې اوږدوالی له 45 څخه تر 50 سانتي مترو پورې رسیږي چې دا ډول اوږده ژبه د نورو حیواناتو په پرتله نادره ده. د زرافې ژبه تیاره خړ، تیاره شین او یا شین بنفش رنګ لري. دا تیاره رنګ ځکه وي چې د لمر د مستقیمو وړانګو څخه یې ساتنه وشي، ځکه زرافه د ورځې په اوږدو کې تر ډیره خپله ژبه د خوراک په موخه له خولې راباسي. د زرافې ژبه ډیر قوي خو انعطاف پذیر عضلات لري. دا دومره ظریفه ده چې پاڼې له ونو څخه په خورا مهارت راباسي او دومره قوي ده چې له ونو څخه هر ډول اغزي لرونکې پاڼې راباسي او خوري. تر ډیره د زرافې خوراک د اکاسیا ونو پاڼې دي چې د نوموړو ونو پاڼې د اغزو لرونکي وي. د زرافې د ژبې حس دومره قوي دی چې په مرسته یې د تازه او زړو پاڼو ترمنځ په اسانۍ توپیر کولی شي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې د زرافې ژبه داسې ډیزاین شوې ده چې هم د بقا، هم د خوړو د ترلاسه کولو او هم د فزیکي دفاع لپاره ځانګړی ارزښت لري. د زرافې د امیدوارۍ مرحله نږدې 15 میاشتې دوام کوي او په پای کې یوه ماشومه زرافه زیږوي چې له زیږون سره سم په خپلو پښو حرکت کوي. زرافې ټولنیز حیوانات دي چې له کوچنیو ډلو سره ګرځي او د دښمن سره د مخ کېدو پر مهال د خپلو اوږدو پښو په مرسته د ځان ساتنه کوي. یعنی د پښو ضربه یې دومره قوي ده چې زمری وژلی شي. او بله دا چې زرافه چټکه منډه وهلی شي، یعنی که اړتیا وي په یو ساعت کې تر 80 کیلومترو پورې منډه وهي. زرافه ځانګړی د قدم وهلو طرز لري. هغه دا چې دواړه ښۍ پښې یو ځای او بیا دواړه کیڼې پښې یو ځای پورته کوي چې دا ډول تګ یوازې د زرافې ځانګړتیا ده. د زرافې د زړه قوت ډیر زیات دی. دا ځکه چې د زرافې غاړه ډیره اوږده وي او زړه یې د دې وړتیا لري چې وینه تر سر پورې ورسوي. د زرافې زړه تر 1 متر پورې اوږدوالی او نږدې 11 کیلوګرامه وزن لري چې په یوه دقیقه کې تر 150 ځلو ټوپ وهي. تر ټولو جالبه خبره خو دا ده چې زرافه هیڅکله نه کښیني. دا ځکه چې له ناستې حالت څخه بیا پورته کېدل ورته ستونزمن وي او بل دا چې کیدای شي دښمن ته موقع ورکړي. زرافه یوازې له 10 څخه تر 30 دقیقو پورې خوب کوي چې د خوب پر مهال ولاړه وي او یوازې سترګې یې پټې شي. د زرافې عمر له 25 کلونو څخه تر 10 کلونو پورې رسیږي. له دې ټولو سره دا ویلی شو چې زرافه نه یوازې ظاهري ښکلا لري بلکې له بیولوژیکي پلوه هم د طبیعت یو حیرانونکی حیوان پیژندل شوی دی. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د زرافې په اړوند باندې مو ډیر څه زده کړي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنگین له یوې نوې خپرونې او نوو معلوماتو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضریږم. تاسو په لایزاله څښتن تعالی سپارم. ورځ مو نیکمرغه.